خبره ده. پنجابي زما پر وطن باندې یرغل کړی. ما ته بیخي دا مهمه ده نه چې څوک هلته حاکم دی او څوک یې دغه حکومت هلته کوي. دلته ما دپاره زما د وطن هغه خپله خپلواکي، د خپلو خلکو حقوق، د خپلو خلکو قربانۍ، د دوی شتون، د دوی اگزیسټنس ما دپاره مهمه ده. د دوی دپاره به زه بار بار غږ پورته کوم. زه یوازې نه بلکې دلته به زما په څیر په لکونه نور ځوانان راپاڅېږي او په دغه جګړه کې به د خپل د ولسونو تر څنګ ودرېږي. خبره د پر حقه ده او طبیعي خبره ده چې موږ هم څه ناڅه مایوسه یو په دې خاطر باندې په هغه جذبه او په ولولۍ چې موږ ته په کار ده چې وغږېږو هغه نسو کولی. طبیعي خبره ده خپل ذهن ته مو خپل ځینې داسې ناهیلېتوب او ځینې ناامیدیانې ودرېږي چې دغسې هغه کوم هیله او امید چې ته مانه نن لري او وایي چې په نړیوال سټیج باندې باید تاسو دا غږ په انګلیسي، په جرمني، په نورو ژبو باندې تاسو باید تر نړیوالو ورسوئ. باید یو خو طبیعي خبره ده همدغه قصه، همدغه تاسو ته بیرته ریورس په افغانستان کې شته حاکمیت ته هم بیرته وایسه ورسه هلته دا اپلای کېږي. دغه تاسو باید ورته متوجه سئ چې دلته ځوانان ولې دومره عمر یې چې چغې وهلې، دا ژړل یې په څه خاطر یې کوه. که نن زما په وطن باندې جنګ د تر تا مخکې زه د تا سره په څنګ کې ولاړ یم چې وسړی دا مې وطن ده، زه خو ځورېږم په دې خپل وطن او په خپل وطنوالو باندې. نو انشاءالله موږ به خپل غږ پورته کوو په هر ځای باندې، په هر سټیج او په هر دریځ باندې. جبار خیل صاحب نوبت تا در کوم مهرباني وکړئ. بیا به نوبت مراد کوم مای کوه دا نور څوک مخته راغلي حق دې جوړوي. جبار خیل صاحب موږ سره مخکې هم راغلی و، کار پیدا سو لاړ بیرته راغی. نو مکمل نوبت ستاسو دی، مهرباني وکړئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. اول خو د نننۍ جګړې او د نننۍ جهاد مبارکي ټولو افغانانو ته وایم. دا انتقامي غچ و، انتقامي برید و او دا د موږ مسلم حق و چې باید موږ کړی وای. او ځواک صاحب محترمه چون موږ تاسې په لایفو کې بیا تاسې سیاسي مطرح څیرې یاستئ، که تاسې یاستئ که خوشحال صاحب ده که احمدزی صاحب ده، نو هغه نور ځوانان خو ته بنه احساساتي غږیږي، نظامیان به نظامي غږیږي، خو ولې تاسې ته پکار ده چې تاسې باید په هر اړخیز د یوې خبرې هر اړخ وسنجوئ، بیا باید هغه میډیا ته راوباسئ. ځکه تاسې غږ تر دښمنه پورې رسیږي، بیا دا دښمن کولی شي چې دغه نه هم مثبته استفاده وکړي هم منفي استفاده وکړي. ولې منفي خو نه کوي، طبعا دوی د ځان لپاره مثبته استفاده کوي. لومړی خو موږ په دې خطه کې د جنګ غوښتونکي نه یو. افغانان ډېر له جنګه ستړي دي. 40-45 کاله دا خاوره تل د پردو لپاره قرباني شوې ده. موږ هېڅ د جګړې غوښتونکي نه یو. ولې که یو څوک د تا په تمامي ارضیت باندې تعرض کوي، د تا ولسونه در شیطانوي، بیا د ما د ځواکونو د ما د ولس دا مسلم حق ده چې زه د هغو د قاتلونو څخه د خپل مقتول پوښتنه وکړم چې په کوم جرم مې وزنې، ولې مې وزنې، آیا نړیوال قوانین پیژنې، آیا اسلامي قوانین پیژنې، آیا د همسایتوب قوانین پیژنې، که نه ظلم کوي، جبر کوي، نو بیا زه مجبور یم د دې ظلم په مقابل کې مې که نور څه وسمه نه رسېږي ځان هم در باندې شهید کومه. ځکه موږ دا خاوره د افغانان خدای پیدا کړي دغسې یو، خدای غیرت را په نصیب کړی، خدای بې غیرت نه یو پیدا کړی تاسې غوندې چې یو څوک پتون در چوکه کې تا ته فرق نه در کوي، یو څوک بسته هیواد در جلا کې تا ته فرق نه در کوي، یو څوک کارګل در ونیسي تا ته فرق نه در کوي. ما ته فرق را کوي. زه چې دا 40 کاله دا 50 کاله دومره نړۍ نه شاته پاته یم، په همدې غیرت باندې پاته یم، په همدې ننګ باندې پاته یم. نو دا غیرت که بیا له ما نه د تا غوندې یو څوک اخلي، د تا جګړه ما ته هېڅ سخته نه ده. د تا جګړه د ما له امریکا او له یهودو له اسرایلو له بل چا سره نسته، په سیمه کې را سره پروت یې. 10 بمباري را باندې وکړه، 10 کیلومتره نور در ځم، 10 را شهیدان کړلو، 100 نور د شهید کوم. ځکه د تا جګړه ما ته تر ټولو اسان ده. او تا جګړې ته دا ټول ولس د امنیتي ځواکونه داسې تیار دي لکه د یهودو جګړې ته. دا ولي د یو مسلمان باید له بل مسلمانه کرکه نه وي، خو ته د مسلمان په صفت پاته سوی نه یې، ته د منافق په صفت پاته سوی یې. زه ولې اوس نن د خپل همسایه یو خپل چې په عنعناتو م یو څه را شریک ده، په اسلام هم را شریک ده، په دین هم را شریک یې، زه تا دومره بد احسومه چې تا د جګړې ته داسې خوشحاله کېږم لکه د یهودو جګړې ته. دا ته په خپل ګریوان کې وګوره. ما پرېږده زه د همسایه، زه د دښمن، هغه کسان چې د تاسې چې د تا په خاوره کې پراته دي، تا ولسونه د تا په هغو ولسونو باندې ظلم روان کړی. ورسه که زه په ماته تهمت لګوې، ته ترهګرو ته ځای ورکوې، همدا د تاسې په لایف کې اوس د پښتونخوا الحمدلله د مقبوضه افغانستان خلک راپور سو، هغوی وویل چې دا خلک جبر کوي، دا خلک ظلم کوي، حتی د دوی پنجابیان دي په اردو باندې خبرې کوي. دا خپل فوج ته بار بار ویلي د سیمک او له همسایګانو سره ښه روابط ولره. موږ له ایران سره هم جناب ځواک صاحب سرحد لرو، موږ له ازبکستان سره هم لرو، موږ له تاجکستان سره هم لرو، موږ له چین سره هم لرو. ولې مې مشکل نه ورسره راځي؟ تا فقط او فقط 3 سرحدات د انډیا، د ایران، د افغانستان د یو سره د ښه پاللي دي.
خو ته په خپله د جګړې مرکز یې، ته په خپله غواړې دلته دا په دې جګړه کې د تا ګټې دي، په دې جګړه کې تا ته پیسې درځي، په دې جګړه کې ته چورو چپاول خپل ولس چکولی سي، پیپټولی سي. او بل دی دا کوشش اوس کوي په دې خطه کې یو جنګ رامنځته کړي، هغه د دوی سیاسي انزوا اوس په داخل کې دوی سیاسي انزوا ته تللي دي، اقتصادي انزوا ته تللي دي، تر څو د خپل ولسونه په دې باندې غلط کړي چې موږ خارجي دښمن خو افغان ده او پښتون ده. نه، موږ که جګړه کولم موږ له ولسونو سره نه کوو، د موږ مجرمین معلوم دي، د هغو ټکنځایونه معلوم دي او هغه به له منځه وړو. او موږ په دې کې داسې کسان لرو، داسې مهارتي کسان لرو چې وغواړي په چا باندې اکس ولګوي، په همغه دقیقه کې پیغجي کې لګوي. ښه په مهارت پوه کسان لرو. اول خو دغه جګړې مبارکي درته وایم. بل ځواک صاحب محترم یو ښه زیری دا درته لرم چې د پاکستان په اسلام آباد کې د فیصل مسجد خواته د عاصم منیر کور تر برید لاندې سوی ده، همدا اوس تقریبا 25 دقیقې مخکې. نور جزئیات به سبا راځي او دا ډیر غټ خبر ده د موږ لپاره. اصل کې دغسې که پاکستان ته موږ وګورو جناب ځواک صاحب محترم، په کراچۍ کې اوس هلته کسان ننوتي دي، جنګ روان ده، چون هغه د دوی خپل مشکل ده. تا مشکل یوازې له ما سره نه دی، تا مشکل د خپل ولس سره ده، د دې خطې سره ده. او بل ځواک صاحب محترمه زه فکر کوم که موږ د داخل په حساب راوغږیږو، که یو څوک وایي چې په میډیا کې د ځواک صاحب لاسته راوړنه چی ده، د اظهار صاحب چی ده، د احمدزي چی ده، د حیات ورور چی ده، دغه داسې نن موږ ټول په یو ټغر باندې سره ناست یو. موږ به هر څومره سیاسي اختلافات سره لرو، موږ به هر څومره د نظر اختلافات سره لرو، خو دغه لاسته راوړنه ځواک صاحب چې نن افغانانو پیدا کړې ده د دوی لپاره مرګ ده. په نظامي جګړه کې موږ څوک نشي ماتولی ځواک صاحب، تاسو تر ما نه ښه پوهېږئ. هېڅ چا نه تاریخونه که موږ د ځان صفت تر سبا پورې وکړو، د دروغو کاذب صفت، نو سبا یو څوک ویډیو هم راپسې جوړولی شي. خو د ما تاریخ پروت اون د پیپر چې ما چی کړي دي، ما د غیرت په نوم باندې څومره ولسونه سرونه قرباني کړي دي د خاورې لپاره، د اسلام لپاره. دا لاسته راوړنه باید موږ له منځه وینوسو. چند تعداد به ځواک صاحب محترم په خارج کې به ناست وي د خپلو شخصي مفادو لپاره. په نن ورځ دوی متاسفانه زه وایم که دا هیڅ دغه دا نظام د تا دښمن وای، له هغې ماشومې به شرمېدلی وی، ستا نن باجې پرې غږولې، له هغه سپین ګیرې به شرمېدلی وی. انسان د انسان زړه درد کوي، موږ هم احساسات کېږو، موږ هم احساس لرو، ته هم احساس لرې، ته د خپل فکر لپاره احساس لرې، زه د خپل فکر لپاره احساس لرم. ولې هغه فکرونه چې بیرته راسره یو ځای کېږي، ملي فکر ترې جوړېږي، دا دواړه فکرونه د تایید وړ دي. ولې داسې فکر به ته څه کوې چې هغه تل د غلامۍ زنځیرونه په غاړه کچولي، د ځان د شخصي فایدې لپاره دا ټول ولس بدبختۍ ته ولي. یو آخري خبره زه مهمه کوم جناب ځواک صاحب محترم، دا نننۍ جګړه یوازې د نظام جګړه نه ده، دا د افغانیت جګړه ده. دلته که دا نظام ماتې وخوړله ځواک صاحب د دغه پیغور سبا د ما او د تا بچي ته پاته کېږي، ما او تا ته پاته کېږي. او که تا وګټله د دغه فتوحات به مبارکي تا ته درکول کېږي، تا بچي ته به درکول. بالکل 100%. دغه بې ضمیره خلک نن ولې راجګېږي؟ هغه ملي شیان مو سره مشترکات سره لرو، په هغو باندې هم ملنډې وږې. دا خلک باید وپېژندل شي. ځواک صاحب محترمه په صلحاو وار ملتاج سره سیاسي اختلاف راغلی، اظهار خوشحال صاحب سره، جان احمدزي صاحب سره حتی ډېر به تریخ تللي یو، خو ته د خپل نظر لپاره، زه د خپل نظر لپاره، او دا نظرونه که راوڅېړو، زه به اسلامي مفکوره ډېره پکې لرم، ته به سیاسي مفکوره ډېره پکې لرې، ولې په کل کې بیا د افغانستان په ګټه باندې. نو ځکه نفرتونه هم نه کوو، ځکه مو لایفو ته راځو، ځکه تاسې د موږ لایفو ته راځئ. ولې داسې خلک په میډیا کې معلوم سو، افغانانو وپېژندل او افغانان اوس دا خلک شړي رټي. دا یو غټه لاسته راوړنه ده. یو آخري غوښتنه مې بله دا ده جناب ځواک صاحب، تاسې په انګلیش بلدتیا لرئ، احمدزی صاحب په کوم هیواد کې چې پروت ده، موږ د جلال صاحب غوندې هوښیار باسواده ځوانان لرو. نن ورځ موږ تاسې ته اړتیا لرو، دا ولس تاسې ته اړتیا لري. نظام پرېږده، په یو خوا ته بیخي پرېږده، دا ولس تاسې ته دا اړتیا لري چې تاسې کولی شئ چې په هره ژبه باندې ویډیو جوړې کړئ. متاسفانه په داسې ورځ باندې په کار هم نه دي چې موږ پرې وغږېږو. د موږ میډیا ډېره کمزورې ده، موږ نظامي جګړې ګټلې دي، خو میډیایي جګړې هم بایللې دي چې اوس کولډ وار په دنیا کې تر هر څه نه زیات اثرات لري. ولې متاسفانه موږ ډېر کمزور یو. راځئ دغه خلا موږ ډکه کړو، دا مسؤلیت موږ ځان ته راجع کړو، او موږ په پښتو باندې، په اردو باندې، په انګلیش باندې، حتی که هر څوک په هره ژبه باندې کولی شي د خپل ځان د دفاع لپاره خبرې وکړو. جګړې لپاره نه کوو چې موږ جګړه مار خلک یو، موږ ته جنګونه سخت خوند راکوي، سخت تېر سړي یو. ځواک صاحب محترمه ګورئ، په یوه ورځ کې به په سلهاو نفر شهیدان کېدل، په سلهاو کورونه خرابېدل، خو نن ما او ته 18 نفره نسو زغملی. ولې نسو زغملی؟ ستړي یو، نور له دې جنګونو نه ستړي یو. موږ هېڅ په دې خطه کې جنګ نه غواړو. ولې که یو څوک مو بار بار حوصله را ازموي، بیا نو زه دوی ته یو پیغام لرم، هم گس کے ماریں گے، چن چن کے ماریں گے، اور گھر میں ماریں گے. دا یاد وساتئ. مننه تاجک صاحب محترم ژوند احساساتي هم
لکه څنګه چې احمدي صاحب ویلې بعضې وخت کې انسان په احساساتو کې راسي نو بیا ډېر کله اساسونه منطقي او عقلاني خبرې هغه ته پاتې کېږي. ما ځینو نقطو ته اشاره وکړله. یو خو ما مخکې مې ویلې چې دا سیاست کې دوست او دښمن همیشنی نه وي او دا د کوڅې ادبیات نه دي، دا د دوکانونو د مجلسونو د حجرو مجلسونو خبرې نه دي، بلکې دا یو حقیقت ده. یو وخت صدام حسین د امریکا ډېر کلک ملګری و، خو یو داسې ورځ راغله چې همغې امریکا صدام حسین اعدام کړه، پانسي یې کړه. دا سیاست ده. نن به څوک تا دښمني سبا به د هغه کلک ملګری او دا په تاریخ کې ثابته شوې ده. یو وخت کې روسانو په موږ حملې وکړې، نن همغه یوازینی هېواد روسیه ده چې افغانستان په رسمیت پیژني. دا حالت تغیریږي، تبدیلیږي او دا ولې کیږي؟ ځکه چې د یو هېواد ملي ګټې بدلیږي، د یو هېواد غوښتنې بدلیږي، د یو هېواد چې کله ملي ګټې بدلې شوې د هغې هېواد پالیسي بدلیږي، د هغې هېواد نظامي سټراټیژي بدلیږي. په هغې هېواد کې مکمل مطبوعات چې ده په یوې مشخصه برخه کې کار کوي، یو مشخص ذهنیت پروموټ کوي. زه د دغه لایف له لارې ټولو افغانانو ته، ټولو پښتنو ته، بالخصوص د کوزي پښتونخوا پښتنو ته وایم لکه څنګه چې BLA ده، موږ باید پښتونستان لیبریشن آرمي ولري. لکه څنګه چې هغوی د ازادۍ آرمي لري، موږ هم باید آرمي ولرو. په پښتونخوا کې باید یوه خاصه او ځانګړې آرمي جوړه شي چې هغه د پښتونستان د ازادۍ آرمي، او دا آرمي باید لکه څنګه چې منظور پښتون کوم فکر لري، ټول فکر د دا واخلي، یوازې او یوازې وسله د نور راواخلي. بالکل نور د خپل فکر د منظور پښتون د PTM کوم فکر چې دا منشور چې د هغوی کوم منشور دا کومې غوښتنې دي همدایي او نور د وسله هم تر څنګ راواخلي. ځکه چې پاکستان تاسو خبرو کولو ته نه پرېږدي، پاکستان تاسو غوښتنو ته رسیدګي نه کوي، پاکستان تاسو ستونزې نه حلوي. پاکستان راځي اوس عاصم منیر دا ستر درستیز دی تلی ده د کاني ډبرو صندوق ټرمپ ته مخ کېښی. ښه دا کار خو د تجارت وزیر کار ده، که ته ډیل کوې یا د قانونو د وزیر کار ده، که ته چېرته د معدنیاتو باندې د ډیل کوې یا یو بل هېواد کې د خپلو کاني موادو ته یا کاني زیرمو ته د یو بل هېواد پانګونې ته تشویقوې، نو دا کار خو د نورو وزارتونو ده. خو د دوی فوج چې ده جګړې اخلي. لکه څنګه چې تا لږ مخکې ویل دوی فلسطین ته لاړل، د نورو هېوادونو په ګټه فلسطینیان قتل کړي، تاریخ ولولئ دوی فلسطینیانو سره مستقیمه جګړه کړې. دغه څه رقم چې تاسو د اسرائیل د موږ دښمن ده او په پاسپورټ یې لیکلي یوازینی هېواد اسرائیل ده چې تاسو به ورته هلته نه ځئ، دا فیک، دا ډرامه ده. او د هغې ښکاره ثبوت دا ده چې د دوی په نیشنل ټیم کې د پاکستان په د کرکټ په ملي ټیم کې د دوی په دې دریشي پیپسي لیکلي. پیپسي د اسرائیلو کمپنۍ ده. تاسو ته دوی ګپ درکوي، تاسو ذهنونه مینځي. اوس راځو دې ته ګورئ، پرون موږ هم ویلې، نن هم موږ وایو چې تر پرونه طالبان چې دوی حمایه کول. د طالبانو په دې کې زه اوسه پورې هم شک نه لرم، طالبان د پاکستان ملاتړ درلوده. پوینټ شی ده نن بیرته دوی ولې د طالبانو ضد دي؟ ځکه ضد دي چې د دوی تجارت یې په مرکزي اسیا ور بند کړی، دوی ټرانزیټ یې بند کړی. تاسو د سیمنټو د فابریکو دا څومره مالکان چې دي د هغوی اپډیټ انټرویوګانې وګورئ، هغوی خسارې سره مخ دي. د پاکستان نرین نه زیات کاسمیټکس په تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان، قازقستان، قرغیزستان باندې خرڅېده. نن د هغوی فابریکې بندې شوي دي. تاسو کچالو پټیان وکتل چې ورته اورونه واچول، تاسو د مالټو باغونه وکتل چې اورونه ورته واچول. دا ولې ورته واچول؟ ځکه چې د دوی بازار خو افغانستان او د افغانستان بازار یې پې بند که، د مرکزي اسیا بازار یې پې بند که. بله مهمه موضوع دا ده چې دوی غواړي موږ د هندوستان پر ضد استعمال کړي. دا موږ ته چې دا د هندوستان پیغورونه او تنې راکوي، دا په دې خاطر راکوي چې د موږ د دوی د پوجانو د هغه پالیسي ضد یو، هغه سټریټیجیک ډپټ پالیسي چې ورته وایي چې د افغانستان خاوره، د افغانستان خلک، د افغانستان فضا باید د هندوستان پر ضد پاکستان استعمال کړي. هر کله چې د پاکستان د نظامیانو اړتیا ورازي به په افغانستان کې به تیاری هم درې، فوجان به ټریننګونه هم کوي، د دې جینه به بیا دوی عملیات رهبري کوي او په هندوستان به حملې کوي. موږ ورسره دا نه منو، یا اوسني طالبان ورسره دا نه مني. طالبان ورته وایي چې زه مې خپله خاوره نه تا پر ضد کاروم، نه د هندوستان پر ضد کاروم. دا ورته وایي چې نه، ته به د خارجه پالیسي هم د ما په خوښه جوړی، ته به د داخلي پالیسیان هم د ما په خوښه جوړی، او کم خلک چې د ما پر ضد تبلیغات کوي هغه به هم ختموي، کم خلک چې هندوستان سره دوستي کوي هغه به هم ختموي. دوی مطلق د تا غلامي غواړي.
که ته د دوی سره غلامي منې نو موږ به هم تا سره ودرېږو چې ولا ته د ویاړ کار کوې خو حقیقت دا چې دا د ویاړ کار ده نه دا د شرم کار ده دا د بېرنګۍ کار ده د بېغیرتۍ کار ده که چیرته د دوی ستونزه د ایډیالوژیو سره وی خو د داود خان خو ښایسته نظام و دوی پر ضد باندې خلک راولمسول او وسله یې ورکړله ټریننګ یې ورکړه د داود خان پر خلاف یې ورکړه د نور محمد طریقي پر خلاف یې ورکړه د ببر کارمل یې ورکړه د حافظ الامین یې ورکړه د ډاکټر صاحب نجیب پر ضد یې ورکړه حتی د همغه مجاهدینو پر ضد هم خلک ورته وزل د دې شل کلن جمهوریت پر ضد هم همدا طالبان وزل اوس د دې طالبانو پر ضد داعش روزي ګورې دا ټوقې نه کوم داعش به وګورې سبا به یې غاټه ډله ترې درته جوړه کړي حقیقت په دې ګیم کې مه راځئ د خپل هېواد تر څنګ ودرېږئ زه د طالب سره د ما دا اوسنۍ اخري ویډیو په ټیک ټاک کې د طالبانو لپاره ده ما پوسټونه طالبانو لپاره دي زه طالب سره څه ستونزه لرم یو ملي اجماع جوړه کا موږ ته ازادي راکړه مکتبونه خلاص کا ما هم د حکومت برخه کا ما نه مې مطلب دا ده چې څوک هم غواړي چې د حکومت برخه سي د سیاست برخه سي د ټولنې برخه سي او هغوی ته هم وخت ورکړه دا ملک باید د موږ د ټولو په شریکه ده او په شریکه پاتې سي دا که چیرته یوازې ته پکې پاتې سي ستونزې ایجادوي ستونزه څه شی ده لکه څنګه چې تاسو دا پردیپال ګورئ د پنجابیانو کومې خبرې چې د کوم ذهنیت د دوی خولې او د دوی خبرې همغه رقم دي دغه ستونزه ده که ته چیرته د افغانستان ټولو قومونو ته ټولو اشارو ته ټولو سیاسیونو ته وخت ورنکړي هغوی په سیاسي واک کې شریک نه کړي دوی غلامي کوي دوی د یو بل هېواد جاسوسي کوي د یو بل هېواد مرسته د ځان سره کوي او په افغانستان کې بیا ستونزې جوړوي ستونزه دغه ده که چیرته موږ په خپل هېواد کې یو ښایسته اساسي قانون ولرو د هغې اساسي قانون په رڼا کې موږ خپل ژوند جوړ کړو ملي مشروعیت داخلي مشروعیت ولرو نړیوال هم په دفتن په رسمیت پیژني اوس طالبان ګوره په یو سل یولسمې فرقې په کابل باندې پاکستانیانو برید وکړه هلته په پکتیا کې په تندر قلي اردو وکړه په قندهار کې په میوند قلي اردو وکړه زموږ دافعه کمزورې ده د دې د قوت لپاره به ته د قوي هېوادونو سره به ته سټراتیژیکې اړیکې جوړې دفاعي تړونونه به کوې ته به ترې ډرون اخلي ته به ترې داسې ټکنالوژي اخلي چې لکه څنګه چې ته په اسرائیلو حمله کوې اسرائیلو باندې چې ته هر میزایل فایر کوې په هوا کې خنثی کېږي هغه تر انسان نه رسېږي چې پرې قتل سي دا موږ هم کوی سو اسرائیل هم د اسرائیلو خلک هم دوه سترګې لري همدغه رقم یو سر لري هم د موږ غوندې ژبه لري بدن لري دغه رقم لس ګوتې لري هغوی خلایي مخلوق نه ده چینایان خلایي مخلوق نه ده ترکان بهترین هېواد د اوس تر ټولو زیات ډرون تولیدوي موږ یې ولې نه تولیدوو ځکه چې د موږ خلاق فکرونه چې دي موږ هغه وژنو موږ چې یو انسان خلاق ده په یوه برخه کې هغه تجربه لري موږ وایو چې که ته طالب نه یې بس تا ته وخت او انرژي نه درکوو تا ته فرصت نه درکوو دا غلط فکر ده موږ باید اوس ګوره د ما د طالبانو سره ستونزه څه شی ده یوازې او یوازې دا چې دوی په نجونو د مکتب باندې زه ورته هم خلاص دي دا وایي چې د بیان ازادي باید تش د ما په ګټه خبرې کوي زه هم تش د هېواد په ګټه باید خبرې وسي د یوې ډلې په ګټه باید ونه سي همداسې ډېرې وړې ستونزې دي دا په ملي جرګو باندې باور لري زه پرې لرم د ما د ده سره د سر دښمني نه ده نه د ده د ما سره ده نه د ما نه پټی نیولی د نه ما نه جایداد نیولی نه ماتې نیولی موږ دغه ډېر ساده غوښتنې دي او د موږ دښمني د چا سره ده د هغه چا سره چې هغه د افغانستان د ملي ګټو پر ضد ده د هغه چا سره چې د افغانستان د اقتصاد پر ضد ده د فرهنګ پر ضد ده د حسن کاکړ په خپل کتاب افغانستان ته په یو سفر کې لیکي و طالبانو په اساسي ډول د بودا مجسمه نه نړوله دا یو دروغجن روایت ده چې ملا عمر خوب لیدلی اوس یې ولا موږ بت شکنانو راځه اوس د بودا مجسمه ړنګه که که دا بودا مجسمه ړنګېدل د ملا عمر ارمان و د ملا عمر نه خو ډېر مخکې دلته صحابه راغلي وو دلته ولیان تېر سوي محمود غزنوي تېر سوی عبدالرحمن بن سمره تېر سوی دلته خو غټ غټ خلک راغلي وو تابعین راغلي وو تبې تابعین راغلي وو هغوی ولې دا مجسمه نه نړوله وایي دا مجسمه نړولی څه ده دا پنجابیانو نړولې ځکه چې هغوی د تا د تاریخ د تا د تمدن د تا د هویت پر ضد دي نو چې تاسو د یو ډله یو هېواد چې هغه تا د هویت پر ضد دي تا د اقتصاد پر ضد دي افغانستان چې تر څو پورې په همدې شکل ضعیفه و اوس خو یې بند کړي دي چې ضعیفه و دا به د پاکستان اقتصادي مارکیټ و هغوی به هلته فابریکې جوړولې تولیدات به کول په افغانانو به خرڅول تاسو باور په خدای وکئ سره دې چې طالبانو سیاسي او فکري مخالف یم زه درته قسم خورم چې هر څوک دا اوس انویسټمنټ کوي دا رقم پیسې ګټي په کارخانو کې چې بل وخت کې ګټلې نه
دا اوس په افغانستان کې څوک هم انویسټمنټ کوي، څوک هم پانګونه کوي، څوک هم واړه تجارتونه جوړوي، څوک وړې کارخانې جوړوي. افغانان خوښ ګڼي چې د خپل هیواد تولیدات استفاده کړي. 40% دوا د موږ داخل کې تولیدېږي، 40%. که دغه منګه په د پاکستان باندې همدا رقم بندیزونه ولګوو، آیا نن موږ نه امریکایان جوړ شوي په دې برخه کې په خلکو بندیزونه لګوو. دا بندیزونه چې په پاکستان ولګول، تاسو باور په خدای وکړئ زه مجبورېږم چې هلته فابریکه جوړه کړم، هلته به امپیسیلین پکاري، پیرستامول به پکاري، نورې دواګانې پکاري. پاکستان نن راځي زه جوړوم، خلک په ډېره خوشحالۍ د ما تولید اخلي، د خپل هیواد تولید اخلي. د خپل هیواد په همدې وړو چرګان تولید یې کوه، چرګان یې پې بند کړل. تاسو باور په خدای وکړئ په ننګرهار، په کونړ او په لغمان کې دا رقم د چرګانو فارمونه جوړ کړل پخوا اول نه. املوک یې پې بند کړل، په ننګرهار او په لغمان کې دا رقم سره املوک کېږي چې بل ځای کې کېږي نه. مالټې یې پې بندې کړې، په ننګرهار او لغمان کې دا رقم مالټې کېږي چې په ژوند کې چا خوړلې نه وي. دا رقم موږ خود کفا کېږو په تحصیلي برخه کې، په نظامي برخه کې، په فرهنګي برخه کې، په نورو برخو کې موږ په همدې شکل مخکې تللی سو. که دا رقم چې دا سیاست انحصاري منظرما ټوله زمایي، دا هیواد پرمختګ نسی کولی. دا هیواد باید موږ په شریکه آباد کو، په شریکه دا انرژي مصرف کو. موږ دا دونه خواري وکړه، تا دا دونه خواري وکړه، د احمدزي صاحب، خوشحال صاحب، لونګین صاحب، دا خواري زه په اتریش کې پروت یم، تاسو په نورو هیوادونو کې پراته یي. د ما ټوله ګټه خارجیانو ته ځي. ولې د 1 روپۍ ګټه خو به مې خپل افغان ته تللی وه، یا مې هغه خپلې ټولنې ته تللی وه. خو دا ډېره د تعصب خبره ده چې په موږ باندې دولتونو ډېره زیاته سرمایه مصرف کړه، مګر هم نتیجه څه شی سوه، موږ په نورو هیوادونو کې پراته یو. بدای ما یو څو خبرې د پښتونستان د ازادۍ ځواک باید جوړ سي. دا زه جدي غوښتنه کوم. دې لپاره به که چندې ته ضرورت وي چنده هم ټوله کړي، او که پیسو ته ضرورت وي پیسې ورته ټولې کړئ. که کوم منشور ته ضرورت وي یو منشور به ورته جوړ کړو. ځوانانو ته ضرورت وي په ځوانانو به غږ وکړو. طالبانو نه یې موږ د ما خو یوه شخصي داسې پټه هیله دا ده، لکه څنګه چې په افغانستان کې پلونه الوزول، مکتبونه ملوزول، پایې ملوزولې، داسې غلي خلک ورته ټرین کوي، هلته پایېګانې دي د برق هغه ورته الوزوئ، د فابریکې د هغه ته بمونه ږدئ، همدا رقم د کوم کارونه هم د نیشنل بلډینګ پولچاک ورته الوزوئ. داسې غلي کارونه کوي چې نیشن بلډینګ سټرکچر یې د منځه لاړ سي، نور هغه هوا پاتې کېږي. بیا یوازې جیو نیوز پاتې کېږي، یوازې اری نیوز پاتې کېږي او پی ټي وي نیوز پاتې کېږي، نور به ملک نه وي پاتې. بس دا خبرې. بالکل. او زه دلته د